مولا حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت به د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وایي چې دوی غواړي د افغانانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي، خو په خبره یې له طالبانو سره په تیرو 20 کلونو کې جنګېدونکي نه غواړي چې افغانان وسا شي. نوموړي نن په ارګ کې د لوی اختر په مناسبت وینا کې که څه هم د کوم چا یا هیواد یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې هغوی اوس هم د اقتصادي بندیزونو ترڅنګ غواړي چې بېلابېلې ستونزې ورته ورسوي. مولا حسن اخوند وویل چې د اسلامي امارت حکومت ټولو ته ډاډ ورکړی چې د بل چا په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي او امنیت ته یې ستونزې نه جوړوي. نوموړي همدارنګه د اسلامي امارت حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې په بهر کې د ناستو کسانو په غوښتنه دې نه جنګیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.